السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراج په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم. دوستان، تاسو ته کره معلومه ده چې په افغانستان کې نت بې اندازې زیات ګران دی. نو زه تاسو دپاره د نورو شبکو دپاره هم ویډیوګانې جوړوم، خو نننۍ ویډیو د افغان بېسیم لپاره ده. دوستانو، موږ د افغان بېسیم دپاره 1 GB چې په 45 افغانۍ د 10 ورځو دپاره پاله کېږي طریقه یې درته ښیم. دوستانو، یو خو یې امبیانې برکتمنې دي او بله خبره لا دا چې ډېر مصرف یې ډېر کم دی. دوستانو، راځو د دې طریقه درته ښیم چې څنګه پاله کېږي او څنګه استعمالیږي. دوستانو، تاسو به راسئ خپل د موبایل د زنګ ځای ته. هغلته به 232 ستوری 46 ستوری 1 زینه علامت لمبر چې مو ډایل کړي، دوستانو بیا به تاسو پر هغه سیمې کارت بېسیم باندې به تاسو وست. دوستانو، په دې کې خوندوره خبره دا ده چې دغه امبیانې چې دي دا د وایبر کڅوړه ده. نو دوستانو، تاسو به د پاله کولو دپاره یو ولیکئ او سینډ ور وابایستوئ. دوستانو، کتلی سئ چې دغه د وایبر امبیانې پاله سولې په 45 افغانۍ 1 GB. دوستانو، اوس ګورو. دوستانو ګوره، دغه ډیټا زه بندوم او بیرته یې ریله کوم. دوستانو، تاسو کتلی سئ دوستانو دغه امبیانې دا دې شته، خو زه اوس راځم واتساپ ته. دوستانو، په واتساپ کې یو چا ته میسج کوم. دوستانو، زه راځم. دوستانو، دلته یو لمبر ډایلوم، مثلا دې لمبر ته زه یو سلام استوم یا داسې یو سټیکر استوم. دوستانو، کتلی سئ چې سټیکر هېڅ کار نه کوي، یعنې دا یوازې د وایبر دپاره دی او بېسیم دغه نور اپلیکیشنونه چې دی دې ته اجازه بېسیم نه ورکوي چې نور اپلیکیشنونه دې کار وکړي. راځو یو بل اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم. دغه فیسیفون په نامه باندې دغه یو اپلیکیشن دی. دوستانو، فیسیفون ګوره، تاسو به په سټارټ باندې کلیک ورته واخلئ. دوستانو، یا هم په فارسي ژبه باندې شروع داسې ورته څه لیکلي وي. نو دوستانو، دغسې به تاسو یو څه ګړی انتظار سي. دوستانو، دغسې صفحه به تاسو ته راواړي، دا اپلیکیشن چې دی وصل سو. نو راځو دوستان، دا موږ چیرې پیدا کولی سو؟ اول خو تاسو د پلی سټور کې موجود دی، هلته زه به یې نوم هم تاسو ته ولیکم. تاسو دغه ځای ډاونلوډ کړئ. چیرې هلته هم نسئ کوی، نو زما دغه د یوټیوب چینل کې به ډسکرپشن کې د ویډیو لاندې یا هم په اول کومنټ کې وي، او یا هم ټلګرام کې هم واتساپ کې چې کله تاسو زموږ نشریات هر ځای ګورئ، تاسو یې هلته پیدا کولی شئ. دوستانو، اوس راځو د دې ډاونلوډ طریقه درښیم. په پلی سټور کې دلته به تاسو ورته ولیکئ. دوستانو، پی سی مطلب دغه رقم به تاسو ولیکئ. دوستانو، فیسیفون پرو دا رقم به تاسو ولیکئ. دوستانو، سرچ به یې کوئ. دغه لاندې اپلیکیشن چې تاسو وینئ، دوستانو دغه به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ. اوس راځو هغه ملګري ته چې موږ میسج کړی و. دوستانو، دغه میسج دی، تاسو به خپله درته معلومه سي چې کار کوي که یې نه. نو دوستانو ګوره، هلته میسج هم راغلی دی، خو خیر دلته به زه میسج واستوم. دوستانو، کتلی سئ چې 100% کار کوي. دغه رقم ډېر تیز کار کوي، یعنې تاسو په یوټیوب کې هم کتلی سئ. زه راځم خپل د یوټیوب چینل ته، تاسو ډېر څه په کتلی سئ. دوستانو، دغه زما د یوټیوب چینل دی، تاسو راسئ ما درسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه به ستاسو دپاره ډېرې مهمې او خوندورې طریقې راوړم. دا چې مخکې ما پر واتساپ باندې کار کړی، د واتساپ د شمېرې پر خلاصولو باندې هم کیبورډونه ما جوړولی، خو د دې دپاره به انشاءالله زه تاسو ته طریقې هم راوړم چې څنګه د واتساپ اپلیکیشن جوړوو. نو د دې په نورو ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته د نورو شبکو د اتصالات، د روشن، د MTN، د دغه رقم سلام د نورو شبکو د به تاسو ته ارزانه پیکیجونه راوړم. دوستانو، اوس دغه دومره تیز کار کوي. یو خو زما نت بېسیم دلته ډېر کمزوری دی، او بل زه بېسیم کاروم هم نه. د دې دپاره زه روشن او اتصالات کاروم. دلته زموږ پر علاقه باندې بېسیم کمزوری دی، خو ما ډېرو ملګرو ته دا طریقه ورښولې ده. ډېرو ملګرو بیا ښه کار هم ځینې اخیستی. دوستانو، د دې مصرف دومره کم دی، که چېرې تاسو 3 GB نت په بېسیم کې فعاله کړئ، هم به د دغه سره یو ځای خلاص شي. دوستانو، دغه یعنې د 3 GB نت ځای وي. نو تر بیا ویډیو پورې د خدای په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.